أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو قدرمنو سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ هر چېرته چې ښاد دې اوسئ آباد اوسئ. شاعر وایي چې د غم د دې اوږدې شپې سهادونه خوبوي، د غم د دې اوږدې شپې سهادونه خوبوي، د تورې تیرو شاته سهارونه خوبوي. او ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ د ستا نه دي، منزل که زمونږ نشو مزلونه خوبوي. قدرمنو د څو ورځو نه چې په سوشل میډیا ټولې یوازې زه نه یم، هر انسان نن موبایل استعمالوي. یقینا چې په دې وطن کې د ظلم جبر بربریت بازار ګرم دی. پخوا به موږ اورېدو چې په یوه کمره کې اوړی جمع، هغه د یوې کمرې هغه اوړی جمع نن په دې پاکستان کې ثابت شو. یقینا چې په دې کې چې کوم حق تلفي کېږي هغه اسرائیل چې دی هغه د فلسطین سره هم نه کوي، هغه انډیا د کشمیر والو سره هم نه کوي، کوم چې په دې ملک کې مسلمان د مسلمان سره کوي. ځکه څومره چې موږ ګورو قدرمنو، موږ لیدلي، تاسو هم لیدلي، هر چا لیدلي دي. که د ادارو بد ویل شي، نواز شریفو د هغه لور مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، زرداری، د ټولو سیاسي لیډرانو د ادارو او د فوج ښه بد ویلي دي، کوله او بدې ویلي او ټولو اورېدلي ده او ښه په ریکارډ باندې پراته دي. که د حملو خبره شي، نواز شریف هغه په سپریم کورټ باندې حمله کړې ده او دننه ورته ننوتي دي، هر څه یې مات کړي، هغه ټولو لیدلي دي. دې عدالت د پاکستان سپریم کورټ چې نواز شریف یې، زه به تاسو په دې کې د هغه وخت هم چا څو کال دپاره نه اهله شوی دی او د څومره جرمانه شوی دی، څومره سزا شوی دی چې نواز شریف، دا سزا نواز شریف ته سپریم کورټ اورولې وه. نن هغه نواز شریف په پاکستان کې صفا سوتره شو، د هغه لمن بې داغه ده. هغه چې کوم مخکې ویلي دي هغه پاک دي، مولانا چې کوم مخکې ویلي هغه پاک دی، زرداری چې کوم مخکې ویلي هغه پاک دی. یو تحریک انصاف ته دا یو حقیقت دی چې تحریک انصاف ته ټول پاکستان سیاسي پارټیان یو شوي دي. نن چې موږ ګورو څومره چې د تحریک انصاف کسان هغه د الیکشن دپاره کاغذات داخلي، په هغو پسې دفترې بندیږي، په تحریک انصاف پسې پولیس ورته مخې ته ولاړ وي، د هغو کاغذونه ریجکټ کوي. په یو عدالت کې چې د تحریک انصاف کس ولاړ وي، د هغه کاغذونه ریجکټ کوي او د نواز شریف د کسانو او د نورو کسانو هغه چې د منظور کیږي. قدرمنو دا ظلم دی او په دې ظلم چې څوک هم چپ شو یا د دغه کسانو سر هم څوک انځو، یقینا چې دا ټول په دې کې ګناهګار دي. تر اوسه پورې زه اوس هم یم چې زه د یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتم، خو د تحریک انصاف سره چې کوم ظلم روان دی په دې باندې په الکترونیک میډیا باندې انکارانو هم تسلیم کړله. هغه انکاران چې هغه ټول عمر به د تحریک انصاف او د عمران خان بد ویل، هغو هم نن دا ومنله او تسلیم یې کړه چې د تحریک انصاف سره مکمل حسد دی، بغض دی، کینه ده او د دې دا ټول په دې کې ذمهوار دي. او په خصوصي توګه پکې مولانا ځکه ذمهوار دی چې په مولانا زه به درته اوس هم وښیم په دې کې دغه کټینګ به ته زه اوس وښیم په دې ویډیو کې چې هغه نواز شریف ته د امریکې ایجنټ ویلی دي، دې مولانا زرداری ته د انډیا ایجنټ ویلی دي. یعنی مولانا سره خو تشې فتوې پرتې دي په جیب کې چې هغه په کم حکومت کې نه، بس هغه مخالف حکومت باندې هغه تشې فتوې لګولي. دا خو صرف هغه خو خود ساخته فتوا والا دی، د فتوو بېتاجه بادشاه دی. نو بس دغه خبره او قدرمنو چې دا مې در سره شریکوله او تر اوسه پورې مې نه ورله وټ ورکوو او نه هغه هر څه چې وو په هر ځای نه مې وی چې یم، خو انشاءالله چې د نن نه بعد د تحریک انصاف دپاره به ښه په قصد سره کمپین به ورله چلوم، ووټ به ورله غواړم، ملګرو ته به یې ویم او خپل ووټ به ورله ورکوم انشاءالله تعالی. او د دې خلکو د قصده زه وایم چې څومره کسان زما هغه پیج خواست هم بلاک کړی دی، دو پته نه لګي چې څونه، خو که لسو ته او که شلو ته رسي ملګرو، نو زه ته یم چې د دې ظلم او زیاتي خلاف راځي چې یو شو او د دې خلاف چغه پورته کړو. او دا چغه چې ده دا به په دې ووټ په 8 فروری باندې کوم الیکشن چې دی په دې باندې به ثابتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.